په دې لاره کې یو بل سړی دی د بریده ابن الحصیب په نوم باندې، بریده ابن الحصیب الاسلمی. دا بریده چې و د اویاو کسانو سره د نبی صلی الله علیه وسلم مقابله ته راوتی و. ولې؟ ځکه چې اعلان شوی 200 اوښانو سره لږ شی خو نه و، د ځان سره اویا کسان راوویستل او د نبی علیه السلام مقابلې ته راووتو. د هغه 200 اوښانو لالچ رئیستی او دی. په دې امت کې اوس هم داسې ډېر مجرمان شته دی چې هغه د پیسو په چکر کې مسلمانان په کافرانو باندې خرڅوي. د دې افغانستان په دې جنگ کې ډېر داسې مسلمانان دي چې مسلمانان په انګریزانو په ډالرو خرڅ کړي. ډېر داسې ناعاقبت اندیش مسلمانان دي چې انګریزانو ته د مسلمان په سر باندې جاسوسي کړي او ډالر یې اخیستي دي. دا مسلمان نه دی. ګوره چې د مسلمان په سر باندې ډالر ایلی، د مسلمان خور په سر باندې ډالر ایلی او په امریکا باندې خرڅي کوي، تاسو مسلمان وي. د بې ضمیر انسان نه سره ضمیر پکې نشته او د انسان ویل هم د انسان په شان کې ګستاخی ده. ګوره دا ډېر لوی ظلم دی، ډېر لوی بې انصافي ده، ډېر لوی بربریت دی چې دی کوي. ګوره دی بالکل پریوتی دی چې یو آزاد انسان او بیا په انسانانو کې مسلمان په کافر باندې خرڅوي. دومره د انسان کله کله پریوځي او تباہ او برباد شي. د څه دپاره؟ د یو څو ډالرو دپاره، د یو څو ورځې ژوند دپاره، د خواهشاتو دپاره د مسلمان په کافرو باندې خرڅ کړي. او دا خلاصه کې مسلمان په پیسو باندې وجني. د یو مسلمان نه پیسې والی او زه به له بدونو پیسو باندې مړ کما، دا اجرتیان نه دي، ځان ته مسلمانانو یې. ګوره د یو مسلمان نه د بل په سر باندې پیسې والی او ډز ایسته مړ کی، نو هلکه کاغه ظالم هم دی، نو ستا ورسره څویمه ده او تی په کومه کاته کې وجنې. یو مسلمان د یو څو روپو دپاره ډاکې ته راوځي او په یو موبایل باندې ډز د یو مسلمان له سر ولي ایسته مړ کی. د یو موبایل دپاره د یو 18,000 روپو دپاره د یو موټر سایکل او د یو ګاډي دپاره د تمانچه راوالي بل مسلمان باندې ډز وکړي ایسته مړ کی. دا د څه دپاره؟ د دنیا دپاره. ګوره حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم خواله یو سړی راغی، امام مسلم دا حدیث نقل کړی دی. ویل یا رسول الله، اې د الله پیغمبره، ارأیت ان جاء رجل یرید اخذ مالی، د دې سړي په باره کې څه وی چې دی زما خواله راځي او زما نه مال اخلي په زور باندې، زما د مال په طلب کې راغی، د مال په چکر کې راغی، زما نه مال په زور باندې اخلي، د ده باره کې تاسو څه وایئ؟ ویل نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې فلا تعطه ولمې ورکوه. نو بیا ورته هغه وایي یا رسول الله ارأیت ان قاتلنی، که دی زما خلاف تور او ټوپک راوالی، چاړه راوالی او دی زما د وجلو نیتو کې به د مال باندې مې وجني، نو بیا به زه څه کومه؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل والقاتله، تم ورسره جنګ وکړه. که ده ته پسې ټوپک او تمانچه راواغسته نو تیم پسې راواغله. وی هغه ورته په جواب کې بیا ووی چې د الله پیغمبره ان قتلنی، که دی ما مړ کړي نو څه به وي؟ ویل نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې فانت شهید، بس ته شهید یې. نو ویل بیا ورته هغه سړی ووی چې ارأیت ان قتلته، که زه یې مړ کړم نو بیا به د ده څه حالي؟ ویل نبی علیه السلام فرمایل چې هو فی النار، دی به په اور کې. د دې نه بله صفا خبره شته؟ په یو حدیث کې دا هم راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من قتل دون ماله فهو شهید، څوک چې د خپل مال په دفاع کې مړ شه دی شهید دی. من قتل دون عرضه فهو شهید، څوک چې د خپل عزت او د ابرو په دفاع کې مړ شه دی شهید دی. څوک چې د خپل سر په دفاع کې مړ شه دی شهید دی. دا صفا ارشادات دي د نبی صلی الله علیه وسلم. خو پیغمبر علیہ السلام وی که دا حمله آور تا مړ کنه دی به ورته ځي. مسلمان وجل
داغه په مال باندې حمله کوي او تا مړ کړو مردار شو نو اسی په ایمانی وای چې په عزت باندې حمله کوي چې دې پر دې کور ته ورزي د بی عزتۍ د پاره او داغه غریب په وس نه کیږي چې وسو ته وای دا څومره پریوته انسان دی والله زموږ په معاشره کې ګوره زموږ د معاشره دا مخ موته نه درېدلې دا داسې تورمخې معاشره د بدرنګه چې داسې خلک هم پکې دی چې هغوی فریادونه کوي وایي زما کور ته څوک د بې عزتۍ دپاره راځي خو زه ورته څه نشم ویلی داسې حد ته خبره رسېدلې ده نو چې د مال په دفاع کې مړ شو پیغمبر وایي شهید نو چې د خپل عزت په دفاع کې مړ شم شهید یې ګورئ د دې وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زما د امت شهدا ډیر دي د نور امتونو په نسبت باندې د دې وجه نه امام نووي رحمه الله د حدیث په تشریح کې وایي وفيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا او كثيرا پدې کې جواز د هغه کس د وجنې دی چې ستا په مال باندې حمله آور دی اگر کدا لګ مال یو کړی او چې حمله به وکړه او ته د مال په دفاع کې مړ شو نو ته شهید یې وغه مردار دی کاغه دې مړ مسلمان خدا دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای المسلم اخو المسلم مسلمان د مسلمان رور دی لا یظلمه ولا یسلمه نه به په د باندې په خپل ظلم کوي او نه به ظلم تسپاري ګوره که د باندې بل څوک ظلم کوي نو ته به ظالم ته نسپاري ایمان خو مو ته تداوي او زه کومه زه دا کومه چې زه د ظالم په څنګ کې ودرېږم او د هغه نه پیسې والم او د مظلوم ولولم په ډزو باندې سوره یې کړمه دا څنګه ورورولي ده دا څنګه اسلام او دین او شریعت دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یظلمه مسلمان د مسلمان رور دی ظلم به نه کوي او دویم ولا یسلمه ظلم او ظالم ته به نسپاري ګوره دفاع به کوي او په یو حدیث کې دام راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما د خپل مسلمان نور مدد وکا کله ظالم دی او مظلوم دی صحابه الا الله پیغمبر دا په دی خو پویګو چې مظلوم دی نو مرسته به وګور ظالم مرسته بسنګ کو نبی علیہ السلام ول ظالم لاس ونیسا چې ولی ظلم کوي د ظالم معاشره د کنه چې ظالم ته سوکم نه وجه ته ظلم کوي مظلوم ته نیغ کیږي مظلوم ته ارسړې باتور دی او بهادر دی د ظالم لاس چا وننیو د ظالم داړې چا ماته نه کړي ظالم ته چا خبره و نه کړه چې ته ولې ظلم کې قسم د جرګو کې نه کېنم چې بیخي چا مجبوره کړه نه په جرګه کې نه کېنم ولی په جرګه کې چې چا ته وی چې ته ظالم یې کنه ټول عمر به څه خبره نه کوي طریقه مړه به پر پروپاګاندا کوي چې دا د شي مولا دی او دا د شي مولا دی خبرې به پسې کوي تپی به پسې دروغ به پسې تپی نو ځنه نه کېنم په جرګو کې داغي وجه دا چې په جرګو کې خلک پیسې خوري فیصله بکې نو 10 لک روپۍ به مال د سر راکې وي ته دا پیسې د څه شي لې د دوه مسلمانانو جوړه دی وکړه الله بستا او پتا چې د چا حق دی د قیامت پر ورځ بستا او دغه په منځ کې جوړه وکي او ستا حق به معاف کی که اسې د چاله جوړه وکړه خو چې ته کې پیسې لې مړ د څنګه مسلمان دي نو هغه زمونږ په یو مدغه کې ناستو نو ویل چې دا دونه پیسې دي او 10 لکه به زه والم او 10 لکه به ته والې او 10 لکه به پلاني له ورکو نو ما ورته ویل مال د جرګې نه ما وباسئ مال زه نه کوم دا جرګه دومره ظلم که نه سړی هره او دا به بیا وایي کور کې به وایي چې زه حلالې روپۍ ګټم او مړه به الله او ریمایډر مهربانه دی چې حلالې روپۍ ناست یم او په ناسته راله روپۍ راکوي دا روپۍ نه دي دا ته د الله په قهر او په عذاب کې مبتلا یي چې خلکو نه په جرګو باندې پیسې علي او د مظلوم ورمیږ راتاوي او د ظالم مرسته کې دا خو د الله په قهر کې مبتلا یي د الله په عذاب کې مبتلا یي والله داسې ظلم روان دی په دې معاشره کې که نه چې ظالم ته د ظالم سړي چې مړی وشي هېڅ خدای بندګانو ځای نه وي د خلکو د مظلوم جنازې له څوک نه ورځي د ظالم په کور کې چې واده که نه مولیان او خواص او عوام په ټول ورماتي خو د مظلوم چې واده نه څوک ډوډۍ خوراک له نه ورځي زمونږ دا حال دی ګورې
مظلوم ته څوک په مړی کې او مظلوم ته څوک په واده کې او په خروار خیرات کې جواب نه کوي او ظالم هر سړی به خوري کېږي جی به ورته کوي. داسې معاشره ده دا زموږ مسلماني ده مړه هسې مذاق هم د مسلمانانو جوړ کړی دی. د نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی قابوس ابن مخارق دی وی د خپل پلار نه نقل کوي. پلار صحابي دی. دا پلار وی جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم یو سړی د نبی علیہ السلام خواله راغی نو فقال وی نبی علیہ السلام ته وی چې الرجل یاتینی فیرید مالی یو سړی زما خواله راځي او زما مال زما نه غواړي په زور را نالي. دا بتی چې په خلکو باندې خې دي کنه کدا هر څوک دي که پولیس دي که افسران دي که بدمعشان دي که اجرتیان دي بتی چې د خلکو نالي د دې بتو ولو برکه د حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یو سړی زما خواله راځي او فیرید مالی زما مال زما نالي. فقال وی نبی علیہ السلام تو فرمایل چې ذکره بالله ته الله په نوم ته نصیحت وکړه الله ته ور یاد کا چې ګوره د الله د قهر نه ویریږه د الله د پکړ نه ویریږه نو د الله نوم ډیر درون نوم دی به ویریږي د الله د نوم نه خو ځین انسان د الله د نوم نه یریږي ګوره د الله نه ویروا به دغه صحابي اکس ته ویغه صحابي چې فإن لم يذكر کدی د الله د نوم نه مونږ یریږي او د الله د قهر او د غصې نه مونږ یریږي نو بیا ول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې فاستعن علیه من حولک من المسلمین ستا خو شاته چې کوم مسلمانان دي نو د په مقابله کې د هغه مسلمانانو نه مدد وغواړه خو چې مسلمان خو د سره ودرېږي کنه ته په یو مسله کې گواه کی خو چې کله د گواهی وخت راشي او هغه زوروري دی به ستا څه گواهی لنشي دی به پټېږي زه پکې نه یم وایي نو لکه سلام موقع ته حاضرېدلې چې ګواه جوړېدلی شو نو ګواهي اوس ولې نه کې ظالمه نه د ظالم خلاف څوک ګواهي نشي کولی ګورې ایمان دا دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي شهادت حق دی ته وایي چې ته د حق خبره وکړي که د پلار خلاف ولې نه که د خپل پارټۍ او د خپل قام قبیلې خلاف ولې نه د دوست خلاف ولې نه خو حق خبره به کې ایمان دی ته وایي ګورې د ظالم خلاف څوک ګواهی نه تیاریږي د مظلوم خلاف د دروغ گواهی ته سل قسم تیار ناشتي د دروغ گواهی خلک کوي قسم دی په پیسو باندې دروغ گواهان ملاويږي تاسو ورشي تحصیل ته په پیسو باندې دروغ گواهان ملاويږي پیسې ول ورکا د دروغ گواهی بدل کوي د الله پیغمبر وای دا ګوره د شرک نه پس غټه ګناه ده د دروغ گواهی کول نو نبی علیہ السلام او صحابي ته وای وشتا په خو شاګه چې کوم مسلمانان دي کنه دا غینه مدد وغواړه د خلاف چې زما مدد وکړي نو هغه ته په جواب کې سوي وای فإن لم يكن حولي احد من المسلمين د الله پیغمبر که زما په خو شاګه څوک مسلمانان نه یای خاصه کدوانی هغه رستا ظلم ته ستا مظلومیت ته په نظر ناراضي ا د یری مړ شو هغه ستاسو پر گواهی نه کوي او ستا مرسته نه کوي نو بیا بس چلی وی نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې فاستعن علیه بالسلطان به د باچا نه مدد وغواړه خو چې باچا د ظالمی اوسنی باچا نه مدد وغواړي او ظالمان دي هغه خود مظلومان اور میګون را مات کړه چې څومره غټ عہدیدار دی غمر لوی ظالم دی نو هغه ته وی چې فإن السلطان عني کدا کار سلطان مونږ باچا مونږ بیا بس چلی وی نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې قاتل دون مالک حتى تكون من شهداء الاخره او تمنع مالک به د خپل مال په دفاع کې وجنګيږي د خپل عزت په دفاع کې وجنګيږي د خپل سر په دفاع کې وجنګيږي چې الله در د آخرت شهادت او اوچته درجه دل درکې یا به د مال دفاع وکي او یا به شهید شي الله به د شهادت مرتبه درکې اسلام موږ له بغیرتی درس بالکل نه دی راکړی وره کته برداشت کې او صبر کې الله بدل په آخرت کې دومره اجر در کې دومره الله وی انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب څوک چې صبر کوي په دې ظلمونو باندې د خلکو په دې ستمونو باندې نو الله وی زبول به حساب اجر ورکم چې الله ته به حساب وي دا به سمري مړه
دا به څومره اجر چې الله ته بې حسابه وي. او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث قدسی بیان کړی دی چې الله د مظلوم سره وعده کړی دا چې وعزتي وجلالي وارتفاع مکاني، زما دې په خپل عزت باندې قسمي، زما دې په خپل جلال باندې قسمي، او زما دې په خپل اوچته مرتبه باندې قسمي، لانصرنک ولو بعد حين. الله وی اے مظلوم زه به دې مدد کوم اگر که لږ وخت پسي. په دې تاخير کې هم څه حکمتي الله به ته معلوموي چې دې څنګه دی، په الله بر وسو اعتماد شته او که نشته، خو الله وی مدد به دې کومه. پښتانه وی د ظلم مزه پیړي خلنډي، ظالم الله رانی سي، کافر ته صبر کوي، مشرک ته صبر کوي، خو ظالم انسان ته الله صبر نه کوي. وره لہذا که څوک په کومه درجه کې ظالم دی د الله نه دی ویریږي. وره ظالم انسان د الله ډیر زیات بدی شي. نو خبره مې دی پورې کوله چې د بریده ابن الحسیب دا کسو د دې 200 اوخانو په تلاش کې راوتلی چې زه به نبی صلی الله علیه او یا کسان وسره زه به نبی علیہ السلام ونیسم او یا به شهید کما او 200 اوخان به راته میلاو شي. خو چې کله راغې نو د نبی صلی الله علیه وسلم سره چې ملاقات وشو، د الله د پیغمبر د مبارکه چهره ولیدله، دا منور مخې ولیده، وی ویل چې دا خو د مرګ سړی نه دی، دا مشرکان خو ډېر ظالمان دي چې په ده پسې د 200 اوخانو اعلان کړی دی، په ده کې خو ډېر وقار دی، په ده کې خو انسانیت دی، دله خو الله وجاهت ورکړی دی، دا خو ډېر مخوري سړی دی، دی څنګه مړ کړمه. نو د نبی صلی الله علیه وسلم دعوت قبول کو، سره د اویا کسانو ایسته مسلمان شو، او د نبی علیہ السلام سره د ماسخوتن منځم وک. ګوره د الله دی قدرت وګوري، د نبی علیہ السلام د وجلو داغه د شهید کولو په اراده باندې راوتلی دی، خو الله څنګه بدل ک، وی دا خپل پټکی راواغستل او په نیزوی د پاسه کې خودل، او وی چې د امن او د سلامتیا بادشاہي الله راوستله، داسې بادشاہي راله مدینې ته چې په دې کې امن دی او په دې کې سلامتیا ده، او د ځمکه به اوس د عدل او د انصاف نه ډکه شي. کلکې وعدې د نبی صلی الله علیه وسلم سره وکړې. په بعضو حدیثو کې دام راغلی دی چې نبی علیہ السلام دغه په نومونو باندې نیکفالي نیولې وه. اسلام کې نیکفالي شته، بدفالي نشته په اسلام کې. وایي د دې تپوس وکړو چې ستا څه نوم دی؟ وایي هغو ته په جواب کې وي چې زما بریده نوم دی. دا بریده د برد نه دی، برد په عربی ژبه کې یخنۍ ته وایي، او برد په عربی ژبه کې د ګلۍ د دانې ته وایي. وایي نبی علیہ السلام ابوبکر رضی الله عنه ته وی چې برد لنا، خبره زمونږ د پاره یخه شوه، مطلب خبره اسانه شوه، دغه په نوم باندې نیکفالي ونیوله. وی بیا ته نبی صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې ستاسو د کومې قبیلې سره تعلق دی؟ ویل هغې ورته په جواب کې وی چې د اسلم قبیلې سره م تعلق دی. ویل نبی علیہ السلام ابوبکر رضی الله عنه ته وی چې سلمنا، منګ په سلامتیا شو، یعنی په امن باندې شو، خلق به الله زمونږ تابعدار کوي او تابعداري به هم خلق کوي، ملګرتیا به هم کوي. بیا ورته نبی علیہ السلام یو فرمایل چې په دې قبیله کې د چا زامنې؟ ویل هغې ورته ویل چې من بني سهم، موږ د بنو سهم نه یو. ویل نبی علیہ السلام ابوبکر رضی الله عنه ته وی چې خرج سهمک، ستا برخه م راووتله، یعنی الله به هم بختور کی، مدینه به الله زمونږ دپاره بختوره کوي. نیکفالي نیول دا په شریعت کې جایز دي. اوس یو سړی را روان دی، بجلی نشته دی، هغه راغې او ته وایې چې مړه بختور سړی بجلی راله، خیال هم دی که نه؟ خو داسې مه کوئ چې یو سړی راشي بجلی لاړه شي، ته ورته چې مړه سپېره چې راله ستا د راتلو سه بجلی لاړه، داسې به نه ووایي. بدپالي په اسلام کې نشته. اوس ته مثلا په وتلی بار که نه سفر باندې ځي او په لاره کې یو سړی مخې له درشي او د هغه نوم نافع وي، د نافع مطلب دا دی چې پیداناک، نو ته وې دا نیکپالي پې ونیسي چې هلکې ناپی راله مخې له راغې او که خیر په دې کار کې مې پیدا شته دی، نو نیکپالي نیولی شي، خو بدپالي په اسلام کې نشته. نو نبی صلی الله علیه وسلم د دیو په نوم باندې نیکپالي نیولې وه، نومونو باندې نیکپالي نیولې وه. محمد ابراهیم محمدی